La 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 la. زویا دا خو دې بختورو چې په وخت یې خاورې واخیستې او زه بدنصیبه غمونو دردونو ته پاتې شومه. بېبې دا ته څه وایې؟ د پلار د سرو نه خو محرومه شوی یم. ته خو داسې خبرې مه کوه که نه. بچې خپل کلي کور او هغه کوڅې مې نن ډېرې یادېږي. زمانو شوه چې بیا مې نه دي لیدلي. بېبې چېرته چې وینې سپینې شي هلته بیا رښتې ژوندی نه پاتې کېږي. نور هم په هغې کلي کې ژوند نه شو کولی. حالي خدای خبره چې زما د ویرې به څه حال وي. اورېدلي مې دي چې خاوند پې ډېر ظلمونه کوي خو د پلار کری هم نه پرېږدي. حاجي زویا ګل باندې ته لاړ شو او په څه طریقه ماله د اپنا در ویرې خبر روړه. بېبې دومره موده پس دا ته خپله وره څنګه را یاده شوه؟ یا لیونیه ما خپله ویره هېره کړې کله وه. ټیک ده مورې چې ته ویلو لاړ به شم. خادي دلته خرڅه څومره بدل شوي دي. څوک وایي چې دا هغه بل بانډه ده چېرته چې ما د خپل ژوند بل خاص پرلې تېر کړي دي. دریغه چې چا د وخت په خپو کې بیړۍ اچولی شوې، چا د دوران لمنه نیولی شوې، نو ما به د نادانۍ وختونه
تیرېدو ته نه و پرېښي. یجینې کور ته ځه کنه ډوډۍ به پخول نه غواړي. وای یا سړیا زه جینۍ ما چې د دې زلمي زوی مخکې ما ته وایي چې یا جینۍ بس دې که خواره لا خو و بیبي داجي ته مې ته هغسې جینۍ ښکارې ته ولې غوسه کېږې؟ خادي بچې که بوډۍ مې ورته ووې نو اوس به راسره بیا په جګړه شي. بس بس ته چې وکړې شې که نه نو په ګډو وډو سر شي. زه ځم چې دا نمبر دا ته دلته څه کوې؟ ترور بیبي تاسو کله درغلي وو؟ اوس تاسو کور ته تاله لګېدلې وه او تاسو ته ښه پته ده چې زه تاسو کره نه یم درغلې نو بیا په ما باندې وخت نه تېرېږي. و بیبي چالاکي دې سره کوي تا ته پته نشته چې دا د لالۍ او بابایي ګرځي خو دې خبر چې بیا چاته تللې وه. ماما جي دې عاجز ته لږه دمه ورکوي نن یې ډېر زیات کار وکړو ستړی شوی به بس بس په پټي کې یو بل ته بډې مه راکاږئ راځئ چې کور ته ځو. دا ماله راکړه چې زه راسره ونیسم. وی نو ته مې مخ نه پټوې. بیبي د دې د مخ د پټېدو ته چا ویلي؟ تاسو ما کم ځای نه لټولی ماماجي پاڼه چې د ونې ورېږي بیا توپان پخه ده د هر چرته یې یوړه د پاڼې خپل اختیار پاتې نه شي. تاسو دا سوچ ونه کړو چې دلته ستا پلار ښخ دی دلته ستاسو د وینې رشتې دي د وینې رشتې ماماجي څوک چې هغوی راوړي پردي دي د هغوی په خدای رشتو خبرې خورې نه کوي. بچې مونږ پلار په نکاح د ګل باندې د خانانو نه مخ خوار یو ما ځکه هغوی ته د ګل ثانۍ د رشتې نه انکار ونه کړو. واه ماماجي واه دا د نه مخ کم قیمت و چې تا په خپله خور او خپل خوری پردي کړل. ته زما د پلار قاتل یې زما د مور د بیمارۍ سبب یې. تا
تا سره زما هیڅ رشته نشته هیڅ رشته ادي یا ادي تا خو زمانه دا تاسو هم کړی چې تاسو نه بس زما د لور ګلسانې سهل تاسو سوای چرته تاسو هو چرته زه اوهو ناظر کاکا تاسو کېنئ تاسو ته پته ده چې داسې خبرو کولو زما څوک مشران نشته ځکه مې تاسو ته پخپله وویل خفه رانه نه شئ نه خانجي خفه کېږم به ولې زما لور به د دومره غټ خاندان انګور جوړېږي دا خو ستاسو ډېر غټ زړه دی او زما خوشقسمتي ده هغه ټیک ته ناظر کاکا خو خویندې وروڼه اکثر د خپلو بچو رشتې په ماشوموالي وکړي تاسو خو به د ښېوګرې تر اوسه سره داسې واده نه کړي خانجي ما د ښېوګرې سره داسې هېڅ واده نه ده او بیا هغې ما سره پرېښې هغې خو زه په هغه ورځ پردې کړې ما چې په کومه ورځ هغې زما نه په جایداد کې خپله حصه واخسته ټیک ته ناظر کاکا خو بیا هم خور ده د حق دعوه خو در باندې لري که نه خانجي د ښېوګرې زما په کار کې څه کار دی زما لور ده او زما اختیار دی او بیا د هغې هغه شبل زیبه زما لور له څه ورکېږي نو بیا ټیک ته ناظر کاکا زه هم په دې دوه درې ورځو کې خپل واده جوړول غواړم ځکه چې کور مې ډېر ویران دی خانجي هغه خو ټیک ده خو اوهو ناظر کاکا د پیسو غم مه کوه ما بندوبست کړی دی خرچه به تا ته میلاو شي ټیک ده خانجي ټیک ده یا ښځې په دې رور باندې دې دومره ملا مه تړه کور چې کله د رور نه حصه واخلي نو بیا یې دښمنه شي دښمنه بس ستا په خوله کې خو دا سمه خبره نشته دا عیسی ما له ورور نه ده راکړې دا ما له شره و اسلام راکړی او بیبي ته داسې خبرې مې ټیک ته که نه دلته خو خلک اسلام مني خو د پیدې لپاره پې کله کله پښتو مخکې کړي ترور بیبي ترور بیبي
زه به مړه شم. نه لورې ته هېڅ غم مه کوه زه او ماما جي دې ورځو خدای بخیر. هادي ته غلی تا ته پته ده چې ستا نه بغیر زه د ژوند تېرولو تصور هم نشم کولی. زه به لیونۍ شم لیونۍ. بل صالح دا زموږ د سیمې د پیغلو او د ظلمو نصیبونه دي چې اکثر د مشرانو په فیصلو کې وسوځي. هادي ما په وړوکوالي په کوټنو کې هم ته د ځانه نه یې جدا کړې، نو اوس به زه ستا جدایي څنګه برداشت کړم؟ بل صالح ماشومتوب چې انسان له کوم څیزونه ورکي هغه ته اکثر پیغلتوب او زلمیتوب وتروړي. شاید چې داسې ما ورته سره هم وشو. هادي دا څه کېږي؟ څه به کېږي؟ دا ولې راته داسې حیران ګورې؟ ولې چې د دې دنیا مخلوق خو نه ګلسانې ته دنیا یادې او زه خو ستا په خیالونو کې د خپله ځانه هم بې خبره یم. کله کله رانه ځان داسې ورک شي چې خپل ځان راته ها دا سوې او چې کله درته ځان ملو شي نو راته پوښتنه کې چې ته چېرته تپوس دې کوم ولې ته نه کړم خو ما ته حال نه وایي. ای ګلسانې ما ته چېرته دروغ خو نه وایي. دې تا ته دروغ وایي. ستا ځان چې روک شي نو هغه ما سره او ما داسې په ځان کړی دی چې ستا ځان ته هېر کړي. ښه نو مطلب دا چې ستا صلاح ده ورسره ولې ستا ځان د چا دی هو هغې کې خو شک نشته چې زما ځان ستا دی. ګلسانې کله چې ما ته پوړنګونه ضروري دي زړه مې په درزا شو او درزا یې ما واورېد. که لږ مې نور ستا سترګو ته کتلې نو کېدای شي چې غوټه راباندې او چې کله زه لاړم نو بیا دې د زړه څه حال و هو بیا مې د زړه داسې حال و لکه څوک ماشوم چې په بې دردۍ ګلو شو کوي او بورا ته پاسي. خو بورا مې نه دی خوښ هغه ځکه چې هغه هر ګل لګېږي. ګلسانې بورا نه دی ګران هغه په ګل کې د خپل محبوب ساړی لري. جواز مضبوط دی ځکه یې نه لري. لالا د خدای دپاره د خپلو بچو سره دومره ظلم مه کوه. د بچو غم ځواني مرګي د مور او پلار ملا ماتئ. وګړې دا سوچ به دې مخکې کړی و
د خپل رور نه بل په جیدات کې څه نه غستا لالا هغه زما حقو ما به درنه په جیدات کې هیڅ کله نه واغشتې خو زما د بچي تعلیم نیمګړی پاتې کېدو نو استاد دې در کوم افسر جوړ شو اوس دې سټي ډیګري په دې وخت کې نوکري موندل څه اسانه خبره نه ده ولی خانه تم دومره سترګې مه بدلوه ما هم خپلې خور لیسه ورکړې په جایداد کې خو غم خادم ورسره پرېښې نه ده دا خو د لور خور حق دی محمد ګله هر سړی خپل اولاد له ښه ګوري زما لور چې د دومره لوی جاګیر مالکه جوړېږي ولې ستاسو پې دا سود نه ده لالا د اولاد خوشحالي په جیداد او په جاګیر کې مه لټوه د ګلسانې لور نه دې م تپوس وکړه چې هغه څه غواړي هغه به هسې نادانه وي چې دیرو ټو پرېږدي او ویرې په سر بادوي بېګاله د هغې نکاح ده ما جبه کړې ده جبه په دې کې هېڅ نشي کېدی همدغه جبه دې پرېښه زه چې زو ښځې ستا د رور په سترګو د لالچ پټۍ لګېدلي دي ځکه چې هغه ته نه د لور مات زړه ښکاري او نه د خور سلګې زه چې زو پاسه خانجي ما په خپل کلي کې هفته نیمه څه تېره کړه چې تا پکې خپل وعدن تیار کړ او افسریا تا ته خو پته ده چې کور مې وران دی یوازې ځان یم مېرمن خو پکاري که نه اخو ټیک ته خانجي خو څه افسري کولاو خبره کوه خانجي خبره په ځان بده مه لګوه خو د دغې جینۍ د محمد ګل د زوی د خادي سره تعلق دی غلی شه افسریه د خبرې کولو نه مخکې سوچ کوه هغه جینۍ اوس زما عزت دی خانجي ما ستاسو نه مخ خوړلی دی او زه ستاسو په عزت خفه کېږم ما ته د هر څه پته ده ځکه خو مې تاسو ته وویې خانجي هغه خو ستاسو اوس عزت دی که دا ډولۍ نن کېږي نو سبا ته یې مه پرېږده او د پلار په کور یې پوره پابندي ولګوه راځه سجا ده چې ځو یا سړیه دا څه وشو ما سره د خپلې ابېره وړي داسې وکړل زموږ نه دې بچي به څه کېږي ښې وګرې نیکبخت دی دا خو ټولې د نصیب خبرې دي موږ که هر څومره کوشش هم وکړو خو د نصیب نه مخکې نشو تللی سړیه دواړه طرف ته مې خپل دردونه دي زما ویره خو به مړه شي ما ته پته ده چې د هغې زموږ دا کور څومره خوښ دی ګوره ښځې انسان ازمیښتونو له پیدا دی څوک په دولت او څوک په اولاد ازمایي شاید چې زم په نصیب کې همداري کړي سړیه هغه هلک څه شو بېګا راسې خو یې ګوټو به هم د ستوني نه نه دي تېرې کړي ته غم مه کوه ته ارام وکړه او زه ورپسې ورځم زه دا منم چې ما ستا نه ستا د خوښې ناخوښې تپوس نه دی کړی خو هر مور او پلار د خپل اولاد دپاره ښه سوچ کوي زه ستا مور یم او ستا پلار یم بچي ستا په ماشوموالي باندې ستا مور مړه شوه ستا په وجه ما بل واده ونه کړو چې ته د مېرمنې مور د کینې نه بچي
زمانه نواب خان لږه غوښتې هم دماغ یې وګړي نه ورکولې ځکه چې هغې ما سره د خور نه د لور سلوک کړی دی. بابا हिस्सा को जमानत तोड़ रखो तो बिया में देख के तुमने दुश्मन है सा खबर आवा دلته کومه لور او خور ده چې داسې په وازه خولې د خپل ورور نه څه غوښتې ده او بیا زما څه ځمکه وه بچي بابا सच्ची स्तावकी ओ बागो का जका जिस्ता द कुर्बानों हाते समा कुर्बाने हिस नदी तापा यवाद सर समा पालना करेगा और समा वजह ते बल आदम न दे करे ګلسانې که د افسري دا خبره رښتیا وخته نو تا به د هغې سزا سوچ هم نه کړي کومه چې به زه تا له درکړم د بل چا مینه تا سره د ډنډوکې اوبه دي او زما مینه سمندر دی ته به هسې نادان یې چې سمندر په ډنډوکې کې بدلې دا ولې یار ستا په مخ واجبه رنګونه ځلالي دا ته څه سوچونه ده افسریا زما په مخ صرف یو رنګ هغه هم د ګلسانې د مینې رنګ خو ستا د خبرو نه پس زما د مخ ټول رنګونه د وهم او ګمان دي او دننه زړه مې خوري نواب خانه تا نه دي اورېدلي چې په کومه کټوۍ سر دی نو څیزونه به ورته پرېوځي که نه او د واده نه بعد به هر څه ټیک شي دا ډېره وباسه چې چکر ولګو او یار زما هم دا زړه تنګ شوی زه چکر کولی راځم څه چې ځو هادي زه حیران یم چې زه څه وکړم زه خو به لیونی شم کله کله سوچ کوم چې زه زهر وخورم نه ګلسانې نه ته به هیڅ داسې غلط قدم نه اوچتې ولې ونی دا جهان خو یې تباه شو ځان له هغه جهان سره تباه کړې هادي ما خپل ژوند په دې جهان هم ستا په نامه کړی دی او په هغه جهان هم زما په دې زړه کې د بل چا لپاره ځای نشته ګلسانې موږ که د خپلو لاسونو کرښو کې د یو بل لپاره لیکلی شوي دي موږ له بیا د ازل فیصله منل پکار دي هادي زه ستا دا خبره ستا د مینې شکست وګڼم او که ستا فیصله ګلسانې که ستا د رشتې نه پس زه او ته داسې غلط قدم اوچتو نو زمانه به ستا د پلار پګړۍ ته ګوته نیسي او زه دا نه غواړم چې ستا پلار دې په دې کلي کې رسوا شي او چا سره د سترګو د لګېدو پاتې نه شي ټیک ده هادي چې ستا دا فیصله ده نو بیا سبا زما د ډولۍ تماشې ته ودرېږه
او پزړه کې داسې وګڼه چې دا زما ډولۍ نه زما جنازه روانه ده زما جنازه حاجی السلام علیکم. ناظر کاکا لور دې چرته ده؟ کور کې ده. نه نه او کور زه درته وایم دا وخت لور چرته ده؟ چرته ده؟ حاجی اخر مام پوه کړه چا درته څه ویلي دي؟ ناظر کاکا لکه د بچو دې په خپل لاس کې لوی کړی مې ځکه مې لاس نه درځي خو لور دې په ځای کا سبا ماښام به زه ډولی وړم کله به وړم سبا ماښام. دا نیکبخته ما څو پیرې پوی کړه خو د ترور کور کعبه ده اډو مخت نه چار باسي. لکه افسریا دا تلې چرته وه؟ سو ام خانجي زه پکې هېڅ نشم ویلی. خانجي لویه لار ده تماشه مه جوړوه. تماشه زه نه افسریا تماشه خو دې زما د عزت جوړه کړې ده. دا راته ووایه چې چېرته تللې وې؟ پرېږده زما لاس تا له ما لا دا اختیار نه دی درکړی چې ته ما نه دا سوال وکړې چې ته چېرته تللی وې. ما سره دا اختیار شته ځکه مې درنه تپوس وکړو ته د نواب خان په نوم یې او کوم انسان چې زما نامه جامه بدناموي زه به هغه د ځمکې زڼې کړم. پوه شوې؟ نن نه پس د کور د درشل نه بهر قدم کېښودو نو هغه به سپېړه نه ډز وي هم ستا لپاره هم ستا رتروزي لپاره. خادي سما په وجه ګلسانې ته ګرانه جوړېږي. ماته دا کلی پرېښودل پکار دي. هسې خو زما اوس په دې کلي کې ژوند ډېر ګران دی. بېبې ته وایم چې د دې کلي نه کډه ویسو.
پسې ډېره خفه یم. نه اوښکې نه، ځکه چې ستا اوښکې خو د ملغلرو په بیه دي. خو هسې دا راته ووایه چې دا اوښکې د کور په جدایۍ دي او که ستا مطلب څه دی؟ زه چې څه وایم په هغې ته ښه پوه یم. ما خو ښه په عزت او په مینه ستا لاس ستا د پلار نه غوښتو، خو کله چې راته پته ولګېده چې ستا په زړه کې بل څوک آباد دي نو زهر راباندې لګېد. زهر خان ګینې نو تاسو وایئ چې تاسو په دولت هر څه اغوښتی شئ. تاسو خو په دولت زما د پلار مجبورۍ واغوښتې، خو زما مینه مې نشئ اغوښتې. داسې ښځه او افهام هم خپله ښځه نه ساتي چې په سترګو کې یو وي او په زړه کې بل. د نن نه بس په دې کور کې ستا حیثیت یو نوکر دی. نوکر او ته نور کولی څه شي؟ ته خو به خپل شکسته څه ناڅه جواز ګورې که نه؟ نن نه بس د ګلبانډۍ دا خبرې دي ستا لپاره قیدخانه ده، قیدخانه. د دې نه به ستا جنازه وځي. جنازه وشي. بچی بس ستړي شوي آرام وکړه. بابا دی هم ستړي شوي دي، دی آرام نه کوي. بچی دا ماشومان دې آرام سره ستړي دا ستړي شوي. بابا دی زما ملګری دي، دی ما سره لوبې کوي. زما له بوډۍ واده دی. دا وګوره دا د هادي واده دی. دا زما واده دی بابا. دا وګوره زه ته راپاڅم. بابا زما لوښي بابا. زما لوښي. زما واده نه راځي که نه؟ تاسو زما واده نه راځي؟ بابا زما بوډۍ پاتې شوه بابا. او بچی دی کور ته به بوځې؟ دی به خپل کور ته ځي، ته به زموږ کور ته ځې. la
هادي هذا جندي مولدي ترول څنګه ده یار هذا غونډیا څنګه زخیم غونډیا سم د وجریا ملګری څنګه دي خو دې کنه او چرته دي ټول خو راځي زو وجري ته دې مطلب دا دی چې کله نه تاسو ګل باندې پرې هي تا د ګل سامي نه ځان خبر نه کړ دې له خورا غلم یا هغه څنګه ده ته څه خبرې تاسو داسې کلی پرې خو په هغه سوکړو یار په ګلسانې څه شوی ما ته وایا نواب خان دا غي سره ډیر بد سلوک راوغستو وخنه ټکوله به او ستا پی غورونه به ورکول او کور ته به نه پرې خو دا او ولی خان هغه د لور تاسو نه کو خو د خپل لور رشتہ نوابی له ډېر په داو ور کړی و څنګه تا ګل سامي نه لیدلې دا چې ولي خان کا کام نه لیدلې او اله ولي دا چې دیونه شو سر او څنګه ونه شوی او پس ولي हादी कोटन है ना दादा हादी कोटन है ना खान दस सवाल जवाब करो बोले खैर نظر کاکا ما خو ستا د لور رشته ډېره په ارمان کړې خو د خپلې غلطۍ احساس راته هلو شو چې اوبه د ورخه تېرې خان دا تاسو څه وایې نظر کاکا ما سره هر څه خو هېڅ راسره نه زما مثال د هغه ماشوم و چې سپوږمۍ ته ګوري او لاس پرې وهي چې ګنې دا به زه راونیسم خان زه بیا هم پوه نه شوم نظر کاکا ستا د لور دا حال زما په وجه دی دا یو داسې مړی دی چې د دې قاتل زه یم دلته قاتل او مقتول دواړه ژوندي خو دي خو په مړو شمار دي نظر کاکا ما فیصله کړې ده چې ګلسانه ته ځان سره خپل کور ته بوځم ځکه چې زما په لیدو سره د دې حالات نور هم خرابېږي او ته یې پلار یې کیدای شي ستا په لیدو سره حالات ټیک شي ټیک ده چې کور ته دې بوځم ترور ببینم راغلی ده
کوټنۍ باندې کور کې جوړه کوم چې کاکا څه ګلسانه پلار ځان سره بوتلې ده دا یې خو ډېره موده شوه چې پلار کره ده ګلسانه دې حال ته خپل پلار رسولی ده پلار خو یې دی او نوابي ظالم به هم ډېره وخت لټکوله ګلسانې دا زما د مینې د خاطره ډېرې سختې تېرې کړې دي زما هجران ستا د قربانۍ مخې ته هېڅ خو هم نه دی هېڅ ګلسانې ته دا تا د ځان نه څه جوړ کړي دا خو زما د مینې ټول رنګونه بیلې دي چېرته چې په باغ ولګي نو هلته ګلونه تازه نه پاتې کېږي هم په دې خو ارمان راځي که نه ګلسانې چې خلک ګلونه ولې سوځي هادي دا خو د جمال قسمت دی چې هغه به سزا خوري او بیا کسوره بخوري او د هر ښایسته شي دشمن د هغه خپل حسن دی داسې یو خیال زما په زړه کې هم راغلی و چې هېر که په ماضي کې زما او ستاسو همدغه درې څلور ملاقاتونه څو غمجن ماښامونه څو جوبل جذبې دردېدلي زړونه څو نیمګړي دیدنونه د هجران د عمر سره ورونه ګلسانې زه د ژوند سهار ماښام ډېر ستړی کړی یم دمه غواړم مونږ دواړه ډېر ستړي شوي یو هادي زه چې دواړه په ابدي غېږه کې ځان ودوبو ګلسانه دې نه ولیدلې ګلسانه نورې هې بچو زما ګلسانه هم نه ولیدلې نه ګلسانې وزیره بچې زما لور ګلسانه خو دې نه ولیدلې دا به ظالم کاکا ګلسانه خو هلته په ورک کې مړه پرته ده
مالك وقري ريني لا تمشوا الطول مرشا وقري وفرقي गुलसाने लुरे ता बरिश्तियावी खुफंगा टोलू बदरो में दरो बम्मे लाला ओ गोरा गदा मासूम दास्ता दस लोग मर गए ओ गोरा गदा तदे मब्दुल कातिल खपल लार दे खपल लार ज़बान ये ज़बान सादे मामा जी استنى نتصدر كلا غير خوش على ذكر قبل ما نجي جدا زورشا وجه سدلا انا وفان جاي ورشا يا زمان تو زمان ضرور ولا خدا نه پدارو ہوتے باز رشتے کو دسونو پہ ودی او دانی پپری کول باندې انسان داسې وی لکه چې په پولیس رات تیرې ولسانه نرستا ویډیو غټلا او زما چران بیلا يا زمان منګه سفره نادانا خواهشات په تبجن میډیا په شانتي چخ په ابلغ په ګرځلو د خپل کو بده خام خاطړه کی ګلره خام خاطړه خیبر گری ماما کا مانا ډېره لویه خطا شوې ده ما خپله لور د خپله لاسه मामा जी आता पता शता چې انسان کله مالدار کیږي کله چې انسان د دولت لالچ پریدي اصلي دولت هغه دی هغه جبران فرمایلی کله چې زه د صفای نه پچان اسلام ماته ودرېدم تا ما ته په غور کتل او ما ته وی چې ما پتا کې خپل مخ ولیدو او ما ته وی چې زه تاسو سره مینه کوم خو تا ما سره مینه نه د خپل ځان سره مینه کوله لالا دغه مثال ستا دی چې تا ځان سره مینه کړې ده خو د اولاد ارمانونو ته دې نه دی کتلی نه دی کتلی